الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قوا أنفسكم وأهليكم نارا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم زما قدر منو من أولادكم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو ته معلومه ده چې الله جل شانه انسان اشرف المخلوقات د اعزازي خطاب سره مشرف کړی او انسان لپاره ډېر انعامات او ډېر نعمتونه تیار کړي دي. دا وخت انسان ته ملويږي چې کله انسان د احکاماتو پابند ژوند تیر کړي. الله جل شانه انسان مکلف د احکامات جوړ کړل. یو قسم احکامات داري چې هغه تعلق د الله جل شانه د ذات سره د هغه حقوق الله په نوم باندې موسوم دي، او بل قسم احکامات داسې دي چې د هغه تعلق د حقوق العباد سره دی چې د بنده سره هغه متعلق دي. دوه احکامات په خپل ځای باندې د اهمیت حامل دي، لیکن حقوق العباد سره چې کوم اعمال تعلق ساتي هغه اهمیت ډېر زیات سیوا ده، ځکه چې هغه کې معاملات د بل انسان سره پیش راځي. انسان الله جل شانه د سو احکاماتو مکلف جوړ کړو او اختیار یې ورکړو، دوه لارې ورته خود افاده نه هم نجدين چې کوم لارې اختیار مکلف الله جل شانه مسلمان مؤمن جوړ کړو او احکامات په لاگو کړل، او بعض مواقع کې انسان نگہبان او سرپرست جوړ کړو، دا غي متعلق احکامات مسلمان مؤمن من لاگو شو. چنانچہ نن نشست کې چې د کوم احکاماتو مسلمان مؤمن مکلف دی هغه کې یو حکم دار چې مسلمان مؤمن به د اولاد تربیت کې د دې مکلف دی. اولاد یو ډېر عظیم نعمت دی، ډېر لوی نعمت دی، او دارنګ اولاد چې د فتنه هم د انسان لپاره او نعمت هم د انسان لپاره. فتنه په هغه وخت کې چې انسان خپل اولاد ته صحیح تربیت ورنکړي، اسلامي تربیت ورنکړي، اسلامی ثقافت او تهذیب نه اغانه کې کوم حقوق چې اولاد دی هغه اغانه کې، نو بیا دا اولاد معاشره کې د نور خلکو د لپاره هم ناسور جوړيږي او معاشره کې د فساد او فتنې ذریعہ جوړيږي او د والدین د لپاره هم د پریشانۍ سبب جوړيږي. لیکن کوم اولاد چې والدین دا وی تربیت خطر کې سره وږي، اسلامی تعلیماتو مطابق هغه ته تعلیم ورکي، هغه د معاشره د لپاره عظیم نعمت او د والدین د لپاره صدقه جاریه جوړیږي. ځکه نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې درې اعمال داسې دي چې د مرګ نه وروسته هغه ثواب انسان ته ملويږي، هغه صدقه جاریه ده. دنیا کې انسان مسلمان مؤمن منځ کې هغه ته ثواب ملويږي، لیکن چې کله وفات شي د ثواب سلسله ختم شوه. دانګي حج کې دغه ثواب ملو شلو، روزه ونسل هغه ثواب ملو شلو، زکات ورکړه هغه ثواب ملو شلو، لکه څه اعمال دنیا کې کول هغه ثواب ملوي. لیکن چې کله د دې مؤمن مسلمان تعلق د دنیا نه کټ شلو، نو بس د اعمال برک راغی، اعمال وقف و موقوف شلو، بیا نور مزید ثواب نه ملوي، ځکه چې تاسو کول نه شي، اعمال نشي اختیارول. لیکن سو عمل داسې دي چې را دنیا کې انسان کړی نو د مرګ نه وروسته هغه په عملنامه کې جاری او ساری ثواب لیکل کېږي. هغه کې حدیث کړه من ولد صالح.
نیک اولاد چې دغه اولاد تربیت مور پلار صحیح کړي او د انسانیت لپاره عالم انسانیت لپاره فایدمن وي فایدمن وي نفع بخش وي او د مور پلار لپاره نفع بخش وي داسې اولاد د مور پلار لپاره صدقه جاریه د څومره کارونه ښه کوي هغه کې د مور پلار یې د مور پلار په عمل نامه کې ثواب جاری وسره لیکل کېږي من صدقه جاریه د کارونه صدقه جاریه د اولاد تربیت د معاشره کې ډېر ضروری دی لیکن نن تاسو هم چې کله یو ماشوم پیدا شي یو ګرانه کې به دا خاندان لسته کول پکار دي مور خپل لسته کول پکار دي او رشتہ داران لا څه کول پکار دي 70 انداز اختیارول پکار دي پاکستان سوی چنانچہ دې باره کې اسلامي تعلیمات داري چې کومې ګرانه کې یو ماشوم پیدا شي نو پکاردار چې رشتہ داران خپلانی وغیرہ خلک وي هغه د مبارکباد لپاره حاضر شي او ګرانه کې دا وی خاندان ته دا وی پلار ته دا وی مور ته مبارکباد ورکړي او دا وی ماشومان د لپاره هغه ماشوم د لپاره هغه جنای وي کالک وي خیر دعاګانې وړي چې الله ولا صالح لوي کې دیندار جوړ کی او د معاشره لپاره د والدین لپاره عالم انسانیت لپاره د خیر ذریعہ وګرځي تو چې مبارکباد ورکړي نو مبارکباد کې دا چې خاندان او دوی منځ کې الفت محبت فضا قائم شي اسلام او مسلمانانو منځ کې الفت محبت غواړي اتحاد غواړي رواداری او همدردی جذبات اسلام غواړي چې مبارکباد ورکړي ماشوم کور کې پیدا شي مبارکباد د پر خلق رالو مبارکباد ورکړه خاندانونو منځ کې الفت محبت قائم شي دویم دا کوم مبارکباد نشي ورکولې مثلا هغه ته موقع نشته تللی نشي سم مسایل نه سره کوټونه دي نو دویمه خبردار چې هغه لپاره دعا وغواړي د ماشوم لپاره دعا وغواړي چې الله فلان ته ماشوم ورکړل الله تعالی دا صالح لوي کې با عمل لوي کې او د حوادثاتو نه مصائب نه بچو ساتي صحت ولور کې کار دعا وغواړي یا مبارکباد بر راز ورکی خاندان ته لاړ شي یا کدا سینې 100 رکاوټ نو بیا دعا وغواړي ځکه چې دې باره کې ثبوت موجود دی چې مبارکباد په ماشوم ورکول دا یو مسنون عمل دی چنانچہ قرآن مقدس کې د ابراهیم علیه السلام دا وی اهلیت د مبارکباد ذکر موجود دی دانګه قرآن مقدس کې د یحیی د زکریا علیه السلام په قصه کې د یحیی علیه السلام د ولادت خوشخبری ذکر موجود دی دریم ثبوت دی ورکی چې هغه خاندان ته مبارکباد ورکول پکار دی مسنون سنت عمل دی چې دې ورکی او روایت داسته اثر موجود دی چې کله نبی صلی الله علیه و آله وسلم ولادت بسعادت شلو نبی صلی الله علیه و آله وسلم دنیا ته تشریف راوړلو دا غتر ابو لهب دا یو وینځوا او هغه وینځه فورا رااله ابو لهب ته خوشخبری ورکړه مبارکباد ورته ورکړه چې رستار واره شروع اگر چې ابو لهب هغه روایت او دا عقاید هغه دین اسلام نه خلاف وو هغه د آباد دات په دین باندې روان دی لیکن چونکی دا غر وارو نو هغه په دې باندې خوشاله شول دا اعلان وکړ زما د وینځه من آزاد کړه هغه وینځي هغه نو سو بیا غراله مبارکباد ورکړو او دا هغه په بدله کې ابو لهب چې هغه آزاد کړه چې دومره جرأت دی وکړو رااله ماته مبارکباد راکړي ستار ور پیدا شوی دا روایت د دې نه معلومي دی یو خاندان کې ماشوم پیدا شي نو په کار دار چې نور خلک وایي ته مبارکباد ورکړي هغه یو سلام بلند شي هغه خوشاله شي د دې من کې الفت محبت روایت قائم شي نو دا مسنون یا مستحب عمل له چر مبارکباد ورکړي بیا که دوستو چې ماشوم پیدا شول نو پیدا کېدو دوستو بیا عمل پکار دی هغه د اسلامي تعلیمات داري چې دا ماشوم په وخت کې اذان وکړي خي وخت کې اذان او په غس وخت کې اقامت خي وخت کې اذان او غس وخت کې اقامت لیکن دا لا چې ویل مې لامبول نه رستو دا د پلار د مور خپل ذمہواری ده چې هغه ته په خي وخت کې اذان او په غس وخت کې اقامت کوي لیکن دا د لامبول نه رستو دا عمل اختیار کی او بیا چرانچې بیا دینه مزید نور چې مراحل روان دي هغه ته کې چې هغه ذمہواری د مور خپل د دوړ ده چنانچہ دې باره کې روایت دی چې فاطمه رضی الله تعالی عنها چې کله هغه په کور کې حسن پیدا شو امام حسن نو هغه د نبی صلی الله علیه و سلم خدمت یې حاضر کړو نبی صلی الله علیه و سلم دا وی په کې هزار کړو په کې په قصبت کې نبی صلی الله علیه و سلم اقامت کړو دا یو مسنون عمل له او د دې فائدې د ابن قیم رحم الله تعالی لیکلي چې دا ماشوم په وخت کې د اذان ورکول ډیر فواید یو دا چې ابتدا کې د الله جل شانه توحید اعلان دغه په وخت کې وکړي شي هغه د وجه شیطان بیا لري او تخفیف درنګي دغه په لکه قدرتي د دین سره مینا محبت هغه پیدا شي کله دی لوي شي او اثر چې دغه موجود ځکه چې اذان دغه په وخت کې شوی او توحید او आवाज د الله جل شانه د وحدانیت आवाज دغه په وخت کې شروع نه आवाज نه خوښ شي د توحید اعلان د ایمان اعلان
داغه د وجه نه داغه اثرات دغه په ژوند باندې بیا هم مرتب کیږي. نو مسنون عمل دار چې ماشوم په وکی اذان وکړي، ماشوم په وکی اذان وکړي مسنون عمل نه. راځي فاطمه رضی الله تعالی عنها ماشوم پیدا شو، نبی صلی الله علیه وسلم عاده طریقه اختیار کړه. دویم دی ورګه اهم فائدہ ده چې کتابونو کې لیکل دي چې کوم ماشوم را پیدا شي او دا ماشوم په وخت کې اذان وکړي شي، راخي وخت کې اذان او په غس وخت کې اقامت ناغي سو فائدې ده کې اهم فائدہ نه چې مسلمان یو بیماری ده ماشومان چې دا غ بیماری نو الله جل شانو هغه ماشومان بچ کی په فضل او په خپل کرم سره. بل دې بس دریم سلورم نمبر عمل دار چې کله ماشوم پیدا شي دا لول خو څومره طریقې هغه اختیار کړي چې ما بیان کړل، لیکن هغه پسې بل عمل دار چې د تحنیک ویل کېږي چې په کار دار چې را د کجوري یو دانه معمولی هغه په خله کې وځي او دا یو خاص معمولی هغه د په حلق کې ولګي یا دغه نه بیا د غبین یا بل خوږ سي دا غنه حصہ دغه ماشوم په حلق پورې ولګي او غتیر شي. دا ډېر فواید دي لیکلي دي. هغه یو فائدہ دار چې د دې وجنه د ماشوم هغه مسامات چې دا کولو شي او دا د وجنه د قوت سماعت ته اوریدل چې د قوت هغه ته قوت ملوي شي، فائدہ ملويږي. دا رنګ سترګو ته هغه فائدہ ملويږي، غوږونو ته فائدہ ملويږي، قوت ذائقه ته ملويږي، قوت شامت او څومره قوتونه دي هغه ته هغه فائدہ ملويږي. سره وجه چې تحنیک وکړي نه خوښ شي هغه په حل پورې ولګي. دا یو مسنون عمل له چنانچه یو صحابي خپل ماشوم د نبی صلی الله علیه وسلم خدمت کې حاضر کو، نبی صلی الله علیه وسلم دا عمل اختیار کړو. نو دا مسنون عمل له، لیکن دې لپاره مفسرین محدثین دا لیکلي چې بهتر دا چې تحنیک کې ماشوم په حلق پورې کجوري یو خوښ لګي. هغه لپاره پکاره چې متقی او فرزګار انسان انتخاب وکړي. متقی او فرزګار انسان هغه طلب کې او دغه په سره دا کار وکړي، الله جل شانه هغه خاص مراد دا ماشوم په جنمنه هغه مرتب کړي. بل عمل دی پسې چې ماشوم پیدا شي مور خپل ذمہواری ده چې مور خپل په ذمہواری ده مور خپل په تربیت کې نو بل عمل دی ورګه دار چې کله دا ماشوم پیدا شي نو په کار دا چې په عمر از باندې داغه او وخت چې دا کټ کړي په عمر باندې. چنانچه نبی صلی الله علیه وسلم فاطمه رضی الله تعالی عنها تم دارنګ ویلو بیا وی او وخت ماشوم کټ بیا رسول سره وتل سپینو زرو سره وتل راځي هغه تقریبا 1 درهم جوړدل 1 درهم مقدار داغه. چې کله ماشوم عمر راشي په عمر باندې دا ماشوم وخت اوخره لشي صاف کړي سر او وخت چې کوم دی هغه سپینو زرو سره وتل لشي او سپین زر چې هغه بیا غریبانو مسکینانو تقسیم کړي شي. دا غي د وجنه دا ماشوم د حوادثاتو د بیمارونو الله جل شانه بچ کی. دا یو بهترین مسنون عمل له او د نبی صلی الله علیه وسلم نه دی پر نبی صلی الله علیه وسلم نه د دې باره کې ثبوت موجود دی. د دې وذری سره بدن ته قوت ملويږي او دا رنګ چې کوم دی نو د ذهني قوت ته ملويږي. دا رنګ ډېر فواید دي چې هغه ماشوم بدن ته حاصلېږي. نو په کار دره چې بندا دغه عمل اختیار کی او د نبی صلی الله علیه وسلم سنت طریقه وموږي. بل دې بس دا چې په عمر دل نوم کې دي نه په عمر نوم یې خلې شي او په لول ورځ باندې هم نوم یې خلې شي، په لول ورځ باندې هم ابو عمر باندې هم ډول روایت شته. چنانچه یو صحابي د نبی صلی الله علیه وسلم خدمت کې خپل ماشوم حاضر کو څنګه پیدا شلو. نبی صلی الله علیه وسلم ما ته حاضر کولو. نبی له سان دې پښتنو کې نوم دی ولای خره نو نوم ولای خو لیکن نوم ماندار نو نبی له سلام نوم بدل کړ او بیا نبی له سلام فرمایي چې بل شپه زما کور کوم ماشوم خیر شوی دی، لیکن هغه ماشوم له ما د جد امجد ابراهیم علیه السلام په نوم باندې نوم خیر. نبی صلی الله علیه وسلم زامن او یلم ابراهیم نو دغه نه د عمل دی چې را په لول ورځ باندې چې ماشوم پیدا شي نو په لول ورځ باندې هم نوم یې خدای شي او په عمر ورځ باندې هم نوم یې خدای شي. نو په عمر ورځ باندې نوم کې خل او په یابل ورځ باندې ډول ثبوت شته. بل دې سردار چې نوم داسې نوم کې خدای شي راغه نوم معنادار نوم یې زمونږ ډېر خويندې ورو داسې دي چې ذهن کې څنګه نوم راشي کنه څنګه ورته ښه کار شي بیا هغه نوم ماشوم لکې دي هغه معنادار دی که معنادار دی دې کې احتیاط نه کوي. نو د خونم انتخاب کول د لازمي ضروری دي ځکه غلط نوم کې دا غي د وجه نه ماشوم په ژوند باندې غلط اثرات مرتب کیږي، پریشانو سره مخامخ کیږي. نو په کاردار چې اولاد تربیت کې دا خبره شامل شي او مور خپل د خپل ذمہواری وګڼي چې موږ امانتدار او خاصه نو خپل ماشوم لکې چې امانتدار وي. او ځان چې حدیث کې صرف دوه قسم نمونه راغلي دغه افضلیت راغله
چې عبدالرحمن او عبدالرحمن دا خو نومونه دي، لیکن مفسرین محدثین لیکلي چې هر هغه نوم چې په هغې کې د الله جل شانو ذات طرف ته نسبت دي یا د الله جل شانو صفات طرف ته نسبت دي، لکه عبدالرحمن وغیرہ او دارنګه عبدالرحیم وغیرہ، دا هغه نومونه خپل چې ماشومان لپاره زیات مناسب دي. دارنګه انبیاء کرام علیه السلام نومونه، د صحابه کرام نومونه دا ماشومان له خپل پکار دي. د صحابیاتو جنکۍ او د صحابیاتو نومونه کې دي، نبی صلی الله علیه وسلم ازواج مطهرات دي، دارنګه نومونه دي، دا خو نومونه کې نوم ماشوم جنکو له کې دا ډېر مناسب دي. بجای دی چې انسان خود سخت نومونه کې دي او دا نومونه کې چې هغه محمد وي، دا غي معنی هم ټیک نه او دا کې د وجه نه بیا ماشوم په جنم نه ډېر غلط اثرات چې دي هغه مرتب کیږي. او دا نوم ماشوم لکه نه دي چې دا غي د وجه نه ماشوم ته خلک आवाज کوي، چې دا غي د وجه نه ماشوم خلک مزاق وړوي بیا، او دا غي د وجه نه ماشوم په شخصیت باندې غلط اثر پروزي. زمونږ ډېرونه داسې چې خپل اولاد له داسې نومونه کې دي هغه داسې بیکاره نومونه چې کله هغه غټ شي بیا ورته بل کس आवाज کوي، نو خان دې دا څنګه نوم دی، یا ورته استاد आवाज کوي، شاګردانو پورې خان دي د استاد، دغه دغه مرګري ور پورې خان دي، هغه د وجه نه هغه شخصیت متاثر کیږي. دا غیر مخکې په کار دارا چې خمانه او خسته نوم چې هغه کیدي او ماشوم لپاره دی کې ونه ماشوم لپاره ډېر خیر وي. او که بد نوم به بدل کی، ځکه چې یو نوم داسې وي چې هغه معنی ټیک نه په کار دانه چې والدین هغه نوم بدل کی. زمونږ ډېرونه خويندې داسې دي چې هغه زمونږ نیکه دا نوم یې خو زمونږ پلار یې خو دا موږ نه بدلو، یعنی معنی ټیک نه وي، لیکن دا نه زما پلار دی ماشوم نه دا نوم یې خو زه نه بدلو، دا نه وی چې زمانه کې ماشوم د دانې مې خو زه نه بدلو، اگر چې باندې ټیک نه دا ډېر غلط سوچ دی، غلط نظر دی. ځکه چې دې باره کې یو روایت او یو واقعه زموږ مخې موجود ده چې عمر رضی الله تعالی عنہ هغه خلیفہ دوم هغه خپل لور نوم یې خو عاصیه نوم یې ولې خو نبی صلی الله علیه وسلم چې کړه دا اورید نبی علیه السلام فغیر، نبی علیه السلام ته نو بدل کا ان نو عاصیه نه نافرمان. نو عمر رضی الله تعالی عنہ خپل لور نوم یې خو عاصیه، نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي دا نوم معنی په اعتبار سره ټیک نه دی، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه نوم بدل کړو او نبی صلی الله علیه وسلم هغه جمیله نوم کې ورو جمیله نوم یې ولکه. نو یو صحابي خلیفہ دوم عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې راغ کردار او د سیرت چې هغه د عالم دنیا د لپاره د عبرت باعث دی او د عبرت ذریعہ ده چې یو نوم یې خو لیکن نبی صلی الله علیه وسلم هغه نوم بدل کړو. نو پدې کې څه هار نشته، تر کوم ماشومان نومونه ټیک نه غلطي معنی برابر نه، نو مور خپل دې پدې کې دا جهل نه کی او دې باندې نه کلګي چې دا زمونږ نه کې خو خپل یې خپلان کې خو یو دومره موده وشو دومره وخت وشو دا نوم زه بدلول نه شم. دا درنګي خبر نه دی پکاره، بلکې موږ پکاره چې موږ نبی صلی الله علیه وسلم سنتو تابعداري وکړو، موږ نبی صلی الله علیه وسلم ادم هر قول من لبیک وي. بل عمل په ومرز باندې چې ماشوم ومرز یې باګي عقیقه ورته چې عقیقه کول هغه عقیقه برګه عقیقه دا واجب ده کدا سنت ده که مستحب ده، دې برګه د ائمه کرام مشایخ برګه لږ منځ کې اختلاف هم نه، چنانچہ امام شافعی رحمت الله علیه او درنګ امام اسحاق ابن رافع وغیرہ وې دا قول نه چې عقیقه په عمر باندې عقیقه کول چې کوم دین ماشوم دا د سنت دي، لیکن حنفی سره حنفی مستقدار دې برګه چې دا سنت مستحب دي او دین علاوه نور علماء کرام مشایخ ائمه چې دا غادي برګه چې دا واجب، لیکن صحیح قول لاره چې دا سنت مستحبه عمل لږ په عمر باندې عقیقه وکي. اوس د عقیقې د پرست تکلیف دا سره روزي د غیر پارلیمنت حد سره او دې ورکه حدیث مبارکه ده چې راځه په سلوره مرز باندې عقیقه کېدای شي، پاته مرز باندې عقیقه کېدای شي او په عمر باندې کېدای شي او په لسم مرز باندې کېدای شي، لیکن زیاتې بهتر روزي داري چې په عمر باندې کې عقیقه کوو او مرز باندې ونه کی نو په سوال لسم مرز باندې وګي که په سوال لسم مرز باندې ونه کی نو په وشته مرز باندې عقیقه وکي. اوس عقیقې د سنه ګول په کار دی باره کې حدیث مبارکه ده چې را مالک ویني هغه طرف نه دوه بکري او که جنې دا هغه طرف نه یو بکرا، لیکن یو بنده داسته چې را وسن لري قدرت نه لري نو به کم څه منیم کیږي، یو کس دا چې مالدار دا کوي نه دوه بکرو به زمونه زه اوخ نه عقیقه کوم نو بیا هم تنه کیږي، یو چې گای بیل نه عقیقه کوم نو بیا تنه کیږي د کیسه حرج نشته، لیکن دا خبر به ذهن کې ساتل پکاره چې هر هغه جانور نه عقیقه کیږي چې هغه صفات ضروري دي، هغه معیار دغه لپاره ضروري دي چې کوم معیار د قرباني جانور لپاره دی، قرباني یې وړګه لکه بکرا چې هغه کال ضروري ده او غدارنګ چې دا گای بیل وینو هغه 2 کال عمر ضروري دي، اوخ چې هغه 15 کال عمر ضروري دي، دا سي عقیقه چې کوم جانور نه کوي نو هغه جانور نه کیږي چې کوم جانور نه قرباني کیږي نو هغه نه عقیقه کیږي. کوم عیوب چې هغه د قرباني لپاره معنی دي او عیوب د عقیقه لپاره هغه معیوب دي. نو دې برکت ما نوال تر گزارش ته چې کلم داسې ماشوم اولاد چې الله جل شانه ورکی او مقدس راشي او قدرت لري نو په کاردار چې حقیقت کې مسنون عمل له او دغه د وجه الله جل شانه ماشوم مصیبتونو نه بچ کی، د حوادثات نه بچ کی، د عالم نه بچ کی او جرم ډېر اثرات چې هغه مرتب کی.
دین وروسته بیا دا چې ماشومان چې هغه و دین وروسته بیا چې کله ماشومان داسې چې خبرې کولی شي نو په کار ده چې مور پلار هغه ته الله کلمه وښیي لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ورته وښیي دي عادیانې جوړ کړي کلمه ورته وښیي الفاظ ورته داسې ښیي چې هغه دین طرف ته د هغوی ذهن مایل شي د هغوی زړه مایل شي او د هغوی ذهن چې هغه کې د قرآن او د حدیث او الله سره د محبت او صحابه کرام سره د محبت او نبی صلی الله علیه وسلم سره د محبت یو مقام جوړ شي لیکن زمونږ اکثره معاشره کې داسې چې کله ماشوم خبره تر شي یا لږ لوی شي نو مور خپل ډېر غلط رویه هغه سره اختیاروي غلط رویه داسې اختیاروي چې هغه سره په ښه انداز سره خبرې نه کوي بلکې داسې انداز سره خبرې کوي چې ماشوم غبروي او ماشوم یری او ډېر تشدد نه او سختۍ نه کار اخلي او بدې خبرې ورته کوي او ډېر زیاتې هر خبر معمولی خبرې باندې ډانټي د هغې ډېر غلط اثرات چې دي هغه مرتب کېږي چنانچې د هغې د وجې نه ماشوم کې چې هغه غلط رد عمل را پیدا کېږي هغه اخلاق خرابېږي هغه سوچ خرابېږي هغه خودکشۍ ته هم تیارېږي او ډاکي ته هم تیارېږي او هغه قتل او غارتګري ته هم تیارېږي او مور پلار سره د هغه نفرت هم پیدا کېږي او معاشره کې یو بدترین انسان وځي دې باره کې زموږ تعلیم زموږ مخکې اسلامي تعلیمات دا دي چې ماشوم سره په داسې انداز سره پیش راتلل پکار دي چې ډېر تشدد نه کنځل نه سختې خبرې نه بلکې نرمې لهجې سره په داسې انداز سره خبرې کول پکار دي چې ماشوم اصلاح وشي ماشوم اخوا دېخوا روان دمای او غلط حرکات کوي چې هغه نه غمنه شي سریس انداز سره ماشوم سره پیش راشي کله پیار کله محبت کله سریس انداز چې موقع داسې چې ماشوم ته والدین موصي چې ردی وکړي لګونه معمولی سختي پکار ده نو حسب مصلحت سختي وکړي موقع داسې چې ماشوم ټیک ټاک یې سي روا ده هغه ته شاباش ورکړي هغه ته انعام ورکړي لیکن د ټولو څیزونو کې افراط او تفرید نه پکار بلکې اعتدال پکار دی نو غلط رویه غلط برتاو د ماشومان سره نه پکار د هغې د وجې نه چې د ماشومانو ژوند چې هغه تباه کېږي بربادېږي او د ماشوم نه صحیح مصلح انسان نه خېږي بلکې ډاکو انسان د هغه خېږي بل حق په د اولاد نه د تربیت حق یو دا چې په مور پلار باندې په پلار باندې اوس حقوق داسې د ماشوم چې عاید کېږي د پلار د حق نه مخکې چې پلار د ماشوم حقوق نه ادا کړي دغه تربیت نه کړي نو که بیا ماشوم د مور پلار نه فرمانی کوي نو هغه بیا نیولې نه دی دې باره کې واقع راځي نو عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانہ کې چې عمر رضی الله تعالی عنہ خلیفہ وقت عمر رضی الله تعالی عنہ خلیفہ وقت نو د عمر رضی الله تعالی عنہ خدمت کې یو بنده حاضر شلو او هغه د خپل زوی ډېر سخت شکایت وکړو دا وی چې زوی زما ډېر زیات نافرمانه دی او سرکشه دی زما خبرې نه مني نو عمر رضی الله تعالی عنہ استاد ولېږلو هغه زوی حاضر کړو دربار ته حاضر کړ عمر رضی الله تعالی عنہ ډېر سخت ډانټلو چې دا خو ستا پلار دی پلار سره دومره بدتمیزي کوي بد اخلاقي کوي ولې کوي او ولې پلار به ستا باندې حق درلود چې حقوق در باندې نه دي لاګو نو هغه زوی ورته وایي چې خلیفه وخت صحیح خبره ده چې د پلار ما باندې حق شته لیکن زه دا تپوس کوم چې زما په خپل پلار باندې حق وکړو نو عمر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي چې بالکل ستا هم په خپل پلار باندې حقوق نو هغه ځوان د عمر رضی الله تعالی عنہ دا پوښتنه وکړه چې زما حق چې په پلار باندې زما کوم لول پلار د حق نه مخکې هغه څه حقوق دي نو عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې هغه درې حقوق دي چې د پلار د حق نه مخکې د زوی حق دی په پلار باندې یو درې حقوق داسې چې هغه په پلار پوره کوي نو بیا هغه زوی د پلار حق پوره کوي د پلار حقوق به پوره کوي پلار دغه زوی حقوق لول نه پوره کړي نو بیا د زوی د پلار حقوق نشي پوره کولی نو عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې لول حق د زوی په پلار باندې دی چې دغه پلار یو شریف خاندان کې د زنانه انتخاب وکړي چې ګډ قسم خاندان نه وي بیکاره قسم زنانه نه وي شریفه ښځه وي دینداره وي او ایمانداره وي او دین باندې مینه وي عیاشه عریانه فحاشۍ ولا نه او ګډ قسم خلک نه شریف قسم خلک داسې خاندان کې د زنانه انتخاب وکړي نو دا لول حق د زوی په پلار باندې دا دی چې هغه د ښه ښځې انتخاب وکړي بیا ورته چې دویم حقدار دی چې دغه ماشوم چې کله را پیدا شي نو په کار ده چې هغه ډېر ښایسته نوم کړي عمر رضی الله تعالی عنہ وفرمایل عمر رضی الله تعالی عنہ وفرمایل چې ماشوم په کوم کور کې پیدا شي نو لول حق په پلار باندې دا ماشوم دار چې دله ښه معنادار ښایسته نوم کړي دوه حق او دریم حقدار چې بیا تعلیم ورکړي قرآن تعلیم ورکړي اسلامي تعلیم ورکړي نور تعلیم ورکړي پلار ماشوم ته تعلیم ورکړي جاهل ونه ساتي درې حقوق دا داسې دي چې د پلار د حق نه مخکې د زوی حق دی په پلار باندې نو عمر رضی الله تعالی عنہ دا ځوان دا وی چې لول حق دا چې زما لول حق د زوی په پلان باندې چې د خیر خاندان نه زنانه انتخاب وکړي لیکن زما مور چې هغه داسې ده چې هغه هو د مجوسیانو لونډه د مجوسی وینځه د مجوسیانو هغه خلک چې هغه د نور عبادت کوي هغه خلک چې هغه د اور عبادت کوي
داسې خاندان کې هغه زما مور داسې خاندان کې وه، نو هغه خو واده د داسې زنانه سره کړلی چې هغه د مجوسیانو وینځه وه او د هغوی کردار او دا ټیک نه و، نو له الحق زما دا نه دی ادا کړی چې د ښه زنانه او د ښه خاندان انتخاب یې نه دی کړی. دویم دا چې عمر رضی الله تعالی عنہ ته دا ویل چې تا دا وفرمایل چې دویم حق د زوی په پلار باندې چې ښه نوم ولګېږي، نو زما پلار ماله نوم یې کړی جعل نوم یې ماله کړی جعل، او جعل ویل کېږي سیافام بدصورت انسان ته ویل کېږي، بدصورت او بدشکل، او سیافام ته ویل کېږي بدشکل او بدصورت. نو زما حق خو دغه دوه حقوق خو زما نه دغه نه دي پوره کړي. او دریم حق دا عمر رضی الله تعالی عنہ ته دا ویل چې خلیفه وخت دا ویل چې خپل اولاد ته به تعلیم ورکړي، د قرآن تعلیم ورکړي. نو زما پلار هم تعلیم سره نه راکړ، بلکې بیړ بکری د سرول د لپاره زما انتخاب کړل، او ماته دا پته نه لګي چې 5 وخت مونږ کول پکار دی نه دی پکار، او قرآن ویل پکار دی نه دی پکار. الله څه فرمایي انبیاء کرام علیه السلام دا نور اسلام باره کې ماته هیڅ قسم تعلیم نه راکړی. نو زه به د پلار څنګه اطاعت گزار شم چې پلار زما حقوق نه پوره کړي. سره وینا مطابق عمر رضی الله تعالی عنہ پلار ته متوجه شو او ته دا فرمایي چې د خدای بندا لول تاریخ خپل زی حقوق نه دي پوره کړي، او ته بیا راغله دربار کې خپل حقوق مطالبه کوي پکاره لول تاریخ خپل زی حقوق پوره کړي، بیا به دا موقع تا ته د شکایت نه ملوي. نو ارز ما دا چې دا پلار من چې د اولاد کوم حقوق عاید کیږي، نو په کار دا چې د هغې پاسداري وکړی شي. دا که نرستو بیا اولاد چې هغه به ایماندار وي، هغه به د مور پلار تابعدار وي. بل حق د تربیت سلسله کې په پلار باندې اولاد دا دی چې دا ماشوم ته د ایمان تعلیم ورکړي، ایمان تعلیم ورته ورکړي، ایمان اصول ورته وښایي، او د ایمان اصول ورته وښایي، او دارنګې کلمات د ایمان متعلق چې دي هغه ورته وایي. دارنګې ایمان چې راوړي هغه انسان ته څه ملويږي هغه ورته وښایي، ایمان راوړي هغه انسان څه حشر وي هغه ته سزا ملويږي، دا ټولې خبرې ورته وکړي. او د سره سره بنیادی خبرې چې دي بنیادی د اسلام سره وابسته هغه ټول نه هغه ماشوم آګاه کړي، هغه ذهن سازي وشي، کلمه ورته وښایي. دارنګې چې کوم نه رسالت متعلق د الله جل شانه وحدانیت متعلق. بل حق په پلار باندې اولاد در تربیت سلسله کې چې د حلال او حرام متعلق خپل ماشومان اولاد آګاه کړي، دا سیز حرام دی، د بل انسان دولت باندې ډاکه لګول حرام دي، او دارنګې چې کوم نه غلا حرام ده، دارنګې چې زنا، دارنګې نو چور ډاکا، دارنګې ټول جرایم چې دي هغه ورته وښایي، دا اسلام کې ناجیز دا ونه کوي، او خو کارون تعلیم ورته ورکړي، د نعمل صالحه تعلیم ورته ورکړي. دا د پلار ذمہواری کې دا خبرې لازم دي تربیت کې. بیا چې وو کالو شنو په مانځه باندې ودرې چې ماشوم د وو کالو شي وو کالو پر خبرې ورته کلمات ورته ذهن سازي ولګي چې وو کالو شنو عبادت حکم ورته ورکړي چې اوس به مونږ کوي. او حدیث کې دا راغلی چې ماشوم د وو کالو شي مانځه باندې ودرای مانځه به ودرای، او چې لسو کالو شي دې نه کوي بیا به وحیهم. نو دا څه دا چې را په مانځه باندې ودرې عبادت پابند کی، او دارنګه د نبی صلی الله علیه وسلم د الفت محبت مقام ورته وخی، د اهل بیت د محبت او الفت مقام ورته وخی، او دارنګه قرآن عظمت او تعظیم نه آگاه کی چې انسان ته بده منسته ملویدون کی د وسر نه دی ملویدون کی. نو دا خبره ډیر لازمه ضروری دي، او د سره سره خبره داس دي چې هغه نورم ډیر لازمي ضروری دي چې مور خپل خپل اولاد ته وخی. لول نمبر دا چې د غلا، لول نمبر دا چې دروغ او نفرت د خپل اولاد په ذهن کې پیدا کی، د دروغ نفرت د خپل اولاد په ذهن کې پیدا کی چې په دروغ باندې الله ناراضه کیږي، دروغ باندې جن نه برکت ختميږي، په دروغ باندې رزق نه برکت ختميږي، دا د مشکلات انسان مخامخ کی. نو ذهن سازي د خپل اولادو کې چرته هم دروغ مو وای. چنانچه دې باره کې واقعا زمونږ مخکې دا هغه موجود ده چې دا هغې کې دا درس دی چې مور پلار د اولاد څنګه تربیت وکړي، نو هغه شان اولاد بیا کارکردګۍ مظاهره کوي. چنانچه تاریخي روایت کې دی چې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله هغه یو سفر کې روانو، چې کله سفر کې روانېدلو نو هغه سره نورم یو قافله واغوي روانو، لیکن چې کله شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله د کور نه روانېدلو نو مور د لاس نه ونیسلو، او دا خبره ورته وکړه چې چرته هم دروغ نه، ته په سفر باندې روان یې او تاسو نور ملګري هم دي، لیکن دروغ به چرته نه وایي، دروغ به چرته نه وایي. بار بار ورته دا خبره وکړه. نو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله چې ډېره غټه هستي تېره شوې ده، او خپلې مور سره والدې سره دا وعده وکړله چې ته ماته ښه تربیت راکړلی، ښه تعلیم دې ماته راکړلی، چرته به انشاءالله داسې موقع را نه شي زه به کې دروغ وایم، موقع زه به کوشش کوم دروغ ونه وایم. نو مور ته وعده واخیستله، او شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله د خپل مرګرو سره روان شو چې د همدان میدان ته ورسېدلو،
او خوش کا ودا قافله روانه ده، قافله کې روانو اچانک ډاکوان رالل او دا قافله چې د لوټل شروع کړل، قافله سره مال او پیسې د تاګستل شروع کړل. حتی چې ډاکو د دې عبدالقادر جیلانی څنګه تر هغه درته تاسو کې ځوانه تاسو څه شری درته ما سره خو 100 درهم دي 100 درهم دي. هغه حرام څنګه دې ما سره غپ لګي ځکه چې ډاکو د سوق داسې نشي ویلي چې ما سره 100 درهم دي. نو مور خو 100 درهم ورکړو چې راستا خرچه نه تر کېده. بیا چې هغه لاړ دې مزاق یې تنا خو لاړ بل ډاکو را ورته ځوانه تاسو سره دي ما سره 100 درهم. هغه عجیب خبره ده چې سوق داسې نو ما سره چېشتا او دې ما سره 100 درهم دي. چې دا شیخ عبدالقادر جیلانی بوتلو او ډاکوان چې کوم سردار وخت مخامخ کې عجیب خبره ده. دا ځوان نوړي ګالک دی او دی وی چې ما سره 100 درهم دي. حالانکه خلک ټول نه متپوسنو کې ما سره نشته ما سره نشته او دی ما سره 100 درهم دي. نو شیخ عبدالقادر جیلانی مخکې د سردار ودرېدل کومه ډاکوانو سردارو. نو ډاکوانو سردار ته تاسو کو چې ځوانه دا ولې ته داسې رښتیا وایي چې ته رښتیا غسر 100 درهم دا رښتیا ولې وایي؟ هغه چې ګوره چې کله زه د کور نه راتلم نو ما خپل مور سره یو وعده کړې وه، وعده چې زه به دروغ چېرته نه وایم. نو ما سره 100 درهم دي او زه دروغ نه یم، داسې نه چې ما سره نشته. نو دغه ډاکوانو سردار چې دا خبره ورده چې ګوره چې موږ هم د الله سره وعده کړې چې سرکشي به نه کوو، نافرماني به نه کوو، ستا عبادت به کوو. او دې ماشوم د مور سره وعده کړه، هغه د مور د وعدې پاسداري کوي، موږ د الله سره کوم وعده کړل هغې پاسداري نه کوو. نو एकदम په جړاو شو، توبه طیب شو او دغه شیخ عبدالقادر جیلانی په لاس باندې توبه طیب شولو، الله ته سر په سجود شولو. چې هغه سر په سجود شولو پورا د ډاکوانو هغه جماعت چې ټوله ډله هغه توبه طیب شولو، نیک صالحان د ولو جوړ شولو. نو اولاد ته داسې تربیت ورکول پکار دی لکه څنګه چې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته مور ورکړه او تربیت چېرته به دروغ نه وایي، دروغ به چېرته نه وایي، دروغ به چېرته نه وایي، دروغ به چېرته نه وایي. دارنګې ورته د غلا نفرت، د غلا نفرت ورته په زړه کې واچوي د ماشوم د مور پلار ذمهواري ده چې غلا خطرناک جرم دی، خطرناک جرم دی. په غلا باندې اسلام کې د لاس کټ کولو سزا ده، لاس د کټ کولو سزا ده. چې دې باره کې یو واقعه یو محدث لیکلی ده چې یو کس داسې و چې هغه غلا وکړله او چې غلا وکړله په هغه باندې غلا ثابت شوله، جرم ثابت شولو. نو قاضي حکم وکړو چې د ده لاس کټ کړی شي، چې د لاس کټ کړی شي. نو هغه میدان ته بوتو لاس یې کټ کولو. هغې نه مخکې هغه وایي چې په کار دا چې زما د مور لاس کټ کړی شي. دا کس ویني مجرم چې تاسو زما لاس کټ کوئ لیکن په کار دا چې زما د مور لاس کټ کړی شي. نو چې ولې ځکه چې یو ځل زه ماشوم وم او ما د چا ګاونډیانو یو انډه هغه ما غلا کړله او زما مور زما ډېره غټه حوصله افزایي وکړله. یو دا ډېر تکړه ماشوم مې ګوره د ګاونډیانو هغه غلا کړله. نو هغه مور ماته د غلا نفرت په زړه کې نه دی اچولی. په کار دا چې لول زما د مور لاس کټ کړی شي او دا وروسته بیا زما لاس کټ کړی شي. نو زما مینوالو او قدرمنو ضروري ده چې اولاد تربیت موږ به داسې طریقې سره وکړو چې دغه اولاد د معاشرې دپاره یو بهترین فرد وښیږي، یو نمونه وښیږي.